ذبیح الله مجاهد وایي چې د اسلامي امارت مشر به د کابینې غړو ته لازمې لارښوونې وکړي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ارام ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت د کابینې او د سیاسي کمیسیون ځینې غړو د اسلامي امارت له مشر سره د بېلابېلو مسایلو په تړاو د خبرو اترو په موخه کندهار ته تللي دي. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد وایي چې د اسلامي امارت مشر په دغه غونډه کې د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په ګډون د سیاسي کمیسیون له غړو سره د حکومتولۍ پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد په دې هکله رسنیو ته وویل کله چې مشران کندهار ته بلل کیږي، مشر ته به هغوی د ځینو مشورو او اقداماتو لپاره راغواړي. محترم مولوي عبدالکبیر او ځینې نور وزیران د ځینو موضوعګانو د تعقیبولو لپاره غوښتل شوي او لازمې لارښوونې به ترلاسه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان اسلامي امارت مشر د چنګاښ په 25مې نیټې په کندهار کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د استخباراتو له سرپرستانو سره په کتنه کې دغو چارواکو ته د ښه امنیت د ټینګښت لارښوونه کړې وه. د سیاسي چارو شنونکی سلیمه د کابینې له غړو سره د اسلامي امارت د مشر کتنې په هکله وایي د افغانستان له حکومت سره چې د اسلامي امارت مشر هر څومره په اړیکه کې وي او پر حیاتي او بنسټیزو مسایلو بحث وکړي او د هغوی په هکله پریکړې وکړي، په هماغه اندازه د افغانستان د خلکو په ګټه پریوزي، په ځانګړې توګه د ښوونځیو، پوهنتونونو او ښځو د کار په اړه. د سیاسي چارو شنونکي مین ګل څمکني هم وویل حتما ځینې مسالې شته چې پرې بحث کیږي او په دې ډول غونډو کې د نړۍ او ګاونډیانو هیوادونو پر غوښتنو بحث کیږي او همدارنګه باید تابعیاوې ونیول شي. تر دې وړاندې د افغانستان اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله اخوندزاده څو ورځې مخکې د کندهار او سپین بولدک ولسوالۍ ته د خپل سفر په لړ کې د دغې ولسوالۍ نظامي او ملکي مسؤلانو ته سپارښتنه کړې وه چې له اختلافاتو ډډه وکړي او خپلو مسؤلیتونو ته پام وکړي. د افغانستان اسلامي امارت مشر همدغه راز دینی عالمانو ته هم لارښوونه کړې وه چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د قانون په پلي کېدو کې له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي.